انسان هغه وخت رښتینی ارزښت پیدا کوي چې ژوند او چلند یې یوازې د ځان لپاره نه بلکې د نورو د عزت، خواخۍ او هوساینې سبب شي. که یو انسان داسې ژوند ولري چې مور و پلار پرې د زوی په حیث ویاړ وکړي، خویندې او وروڼه یې د ورور په نوم سرلوړي احساس کړي او میرمن یې د خاوند په توګه پرې باور او افتخار ولري، نو دا انسان یوازې یو عادي فرد نه دی بلکې یو با اخلاقه، با فکره او متوازن شخصیت دی. په اسلام کې د انسان حقیقي ارزښت یوازې په مال، مقام او شهرت کې نه دی بلکې په اخلاق، تقوا او نیت کې دی. مبارک حدیث دی: ستاسو تر ټولو غوره هغه څوک دی چې د خپل اهل لپاره غوره وي. دا موږ ته دا درس راکوي چې د یو انسان عظمت د هغه په کورني ژوند کې ښکاري، په دې کې چې څنګه له مور او پلار سره چلند کوي، څنګه د خپلې کورني حقوقونه ادا کوي او څنګه د نورو زړه نه ماتوي. هغه انسان چې د غیرت ترڅنګ عقل ولري، د احساس ترڅنګ درک ولري او د عمل تر شا ارزښتونه ولري، هغه د اسلام حقیقي پیرو دی. ځکه اسلام یوازې عبادت نه بلکې سلوک، اخلاق او عدالت هم دی. که ته هم داسې انسان جوړېدل غواړې نو هم دا نن شروع وکړه او په کمنټ کې ولیکه: زه بدلیږم.